د الواقعه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان شپږ پنځوسمه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. شپږ نوي مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه. کله چې کېدونکې یعنې د قیامت واقعه منځته راشي نو هیڅوک به د هغې د واقع کېدو دروغ ګڼونکی نه وي. خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة. هغه به لاندې باندې کوونکی آفت وي، یعنې یوه ډله به لاندې کړي او بله ډله پورته. ځمکه به په هغه وخت کې یودم وخوځوله شي او غرونه به په داسې شان میده میده کړی شي چې خورا وره دوړه به ترېنه جوړه شي. تاسې به په هغه وخت کې په دریو ډلو وویشل شي. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. د ښي لاس خاوندان او څه ښه دي د ښي لاس خاوندان. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. او د کیڼ لاس خاوندان او څه بد دي د کیڼ لاس خاوندان. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. او د ټولو نه وړاندې خو بیا وړاندې دي همغوی خو خدای ته مقرب خلک دي، له نعمته ډکو جنتونو کې به اوسیږي. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. له ړومبنیو نه به زیاته ډله وي او له وروستنیو نه کمه ډله. على سور موضونة متكئين عليها متقابلين. له زرو څخه ټینګو بدل شوو تختونو به تکیه وهلي مخامخ سره ناست وي. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. د هغو په مجلسونو کې به همیشني هلکان د بهیدونکي چینې د شرابو له ډکو پیالو سراهیانو او جامونو سره په خدمت کې ګرځي را ګرځي چې د هغو په څښلو سره به نه د هغو سر وګرځي نه به یې په اعصابو کې خرابي پیدا شي. او د هغو مخې ته به هغوی راز راز خوندورې میوې وړاندې کړي چې کومې خوښې وي غوره یې کړي او د مرغانو غوښې به ورته وړاندې کړي چې د کوم مرغې خوښه وي استعمال یې کړي. وحور عین كأمثال اللؤلؤ المكنون. او د هغو لپاره به د ښایسته سترګو خاوندانې حورې وي، داسې ښکلې لکه پټې ساتل شوې مرغلرې. جزاء بما كانوا يعملون. دا هر څه به د هغو عملونو د مکافات په ډول هغو ته ورکړل شي چې هغوی په دنیا کې کول. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هلته به هغوی کومه چټي وینا یا د ګناه خبره وانه اوري پرته له سلام سلام ویلو څخه، یعنې هره خبره چې وي سمه صحیح به وي. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. او د ښي لاس خاوندان څه ښه دي د ښي لاس خاوندان. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة
وفرش مرفوعة هغوی به په بې اغزیو بیرو لاندې باندې یوه پر بلې سپرو کیلو او تر لرې پورې خورو شوو سیورو او په هر وخت بهیدونکو اوبو او په هیڅکله پای ته نه رسیدونکو او بې سپما بېمنه شوو پرېمانه میوو او په لوړو فرشونو کې به وي. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. د هغو میرمنې به مونږ په ځانګړي ډول بیا له سره پیدا کړو او هغوی به پیغلې وګرځوو د خپلو میړونو عاشقانې او په عمر کې همزولې. دا هر څه د ښي لاس د خاوندانو لپاره دي. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هغوی به له لومبنیو نه یوه زیاته ډله وي او له وروستنیو نه هم یوه زیاته ډله. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. او د کیڼ لاس خاوندان او د کیڼ لاس د خاوندانو د بدمرغۍ څه پوښتنه. هغوی به د ګرم باد په تپونو او په خوټېدلو اوبو او د ډېر تور لوګي په سیوري کې وي چې نه به سوړ وي نه راحت رسوونکی. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. دا به هغه کسان وي چې له دغه عاقبت سره له مخامخ کېدو نه مخکې په نعمتونو کې بسیا کړای شوي وو او پر ستره ګناه باندې ټینګار کاو. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. ویل به آیا کله چې مونږ خاورې شو او تش هډوکي شو نو بیا به راپاڅول شو او آیا زمونږ هغه پلرونه نیکونه به هم راپاڅول شي چې مخکې تیر شوي دي؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ای پیغمبره دوی ته ووایه په باوري ډول مخکني او وروستني ټول به یوه ورځ ارومرو راغونډ کړای شي چې د هغې نیټه ټاکل شوې ده. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. نو ای ګمراهانو او دروغجنو تاسې د زقوم د ونې خواړه خوړونکي یئ له همغې نه به تاسې خېټې ډکوونکي یئ. فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. او پر هغو د پاسه به خوټېدلي اوبه د جل وهلي اوښ په څېر څښئ. هذا نزلهم يوم الدين. دا د کیڼ لاس د خاوندانو میلمستیا د قیامت په ورځ. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. مونږ تاسې پیدا کړي نو ولې په دې حقیقت یقین نه کوئ؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. تاسې کله غور وکړ دغه نطفه چې تاسې په رحم کې غورځوئ له هغې نه ماشوم تاسې جوړوئ که د هغه جوړونکي موږ یو؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. مونږ ستاسې په منځ کې مرګ مقدر یعنې ټاکلی دی او مونږ له دې نه بېوسې نه یو چې ستاسې بڼې بدلې کړو او په داسې یوه بڼه کې مو پیدا کړو چې تاسې پرې نه پوهیږئ. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. تاسې خو په خپل لومړني پیدایښت باندې پوهیږئ نو ولې پند نه اخلئ؟ أفرأيتم ما تحرثون
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون آیا تاسې کله غور کړی دی دغه تخم چې تاسې یې کرئ له دغو نه کښتونه تاسې را زرغونوئ او که د هغو زرغونونکي موږ یو لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون که موږ وغواړو نو دغه کښتونه به بوس وګرځو او تاسې به د راز راز خبرو جوړونکي شئ چې پر موږ باندې خو برعکس تاوان راغی بلکې زموږ خو بیخي نصیب خوار شوی دی أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون تاسې کله په غړېدلو سترګو کتلي دي دغه اوبه چې تاسې څښئ دا تاسې له وریځو نه راورولی دي یا د دې وروونکي موږ یو لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون که موږ وغواړو نو دا به سختې ترویې کړو نو ولې شکر نه باسئ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون کله مو دا فکر کړی دی دغه اور چې تاسې یې بلوئ د دې ونه تاسې پیدا کړې ده او که د هغې پیدا کوونکي موږ یو نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم موږ هغه د در په زړه کولو وسیله او د اړو کسانو لپاره د ژوند متاع ګرځولې ده نو ای پیغمبره د خپل عظیم پروردګار نوم په پاکۍ سره یاد کړه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون نو نه زه د ستورو په ځایونو باندې قسم خورم او که وپوهیږئ نو دا ډیر لوی قسم دی چې دا یو لوړ مقامی قرآن دی په یو محفوظ کتاب کې ثبت هغه دې نه مسح کوي مګر پاک خلک یعنې په اوداسه سره تنزيل من رب العالمين دا د عالمیانو پروردګار نازل کړی دی أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون نو آیا له دغه کلام سره تاسې بې اعتنایي کوئ او په دغه نعمت کې تاسې خپله برخه دا ټاکلې ده چې دروغ یې ګڼئ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون اوس که تاسې د چا محکوم نه یې او په خپلې دغې انګېرنه کې رښتون یې نو کله چې د مړه کېدونکي ساه ستوني ته رارسېدلي وي او تاسې په سترګو کتونکي چې هغه مړ کېږي په هغه وخت کې د هغه وتلې ساه ولې بیرته نه راولئ په هغه وخت کې ستاسې په پرتله مونږ هغه ته زیات نږدې یو خو تاسې نه وینئ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين نو که تاسې ګمان کوئ چې د خپلو کړو له کبله به جزا ونه وینئ ولې خپله ساه بیرته نه راګرځوئ که رښتیا ویونکي یې فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم بیا که هغه مړی د خدای د درګاه د نږدې کسانو څخه وي نو د هغه لپاره راحت غوره روزي او له نعمت نه مال جنت دی وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين او که هغه د ښي لاس له خاوندانو څخه وي نو د هغه هرکلی داسې کیږي چې سلام دی تا ته ته د ښي لاس له خاوندانو څخه یې وأما إن
كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. او که هغه له دروغ ګڼونکو ګمراهانو څخه وي نو هغه ته د میلمستیا لپاره خوټېدلي اوبه او دوزخ ته ننوتل دي. دا هر څه بیخي حق دي. نو ای پیغمبره د خپل لوی پروردګار نوم په پاکۍ سره یاد کړه.